دا زنانه چې کله وژل کېږي دا چرته هم د پلار په کور کې نه ده وژل شوې دی. وروره تاسو دا غریبوالی دیزې له راوړئ په دې بعضې نیم کار کې زه خو یم د خدای خاطر وکئ ثواب د سره ګټئ نو زه دې خپلو مشرانو ته دا خبره کوم چې د خدای خاطر وکئ په داسې ځای کې روغه مه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو امید ساتم چې ټول به روغ جوړ یې او د ژوند نه خوندونه اخلئ. د نننۍ ویډیو ټاپک چې زما دی هغه دا دی چې زموږ په معاشره کې ډېرې زیاتې بېګناه زنانه وژل کېږي. نو زموږ په معاشره کې چې کله زنانه ووژل شي نو هغې ته بیا زموږ خلق داسې یو شکل ورکړي چې د هغې له نوم ورکړي چې دې زنانه ځان وژنه وکړه، مطلب ځان یې وویش یا ځان یې مړ کړو. خو چې کله د هغې ریزلټ راشي، پوسټ مارټم یې چې وشي نو په هغې کې دا واضح شي چې دا زنانه چا وژلې ده. د ډېرو ورځو نه مې په ذهن کې دا سوالات ګرځېدل راګرځېدل چې دا زنانه ولې وژل کېږي، او غوښتل مې چې په دې زه یوه ویډیو هم وکړمه. نو نن به خبره کوو د دغه زنانو کومې چې وژل کېږي. نو د دې ماته د ټولو نه اهمه وجه دا ښکاري که نه، دا زنانه چې کله وژل کېږي دا چرته هم د پلار په کور کې نه ده وژل شوې. دا چې وژل کېږي دا د خواښې سقر مطلب د خاوند په کور وژل کېږي. نو د دې د وژنې چې دی که نه وجه یوه دا ده چې لکه دا زنانه په کور کې سمه رانه شي د خواښې سره یا د سقر سره یا د خاوند سره. په دې وجه دوی یو بل سره لږ اختلاف پیدا شي او خبره اخري دې حد ته لاړه شي چې دغه زنانه پکې سر وکړي. خو چې دلته کې خبره کې نو نه روغه کوو ځکه چې غربت دی او غریبوالی دی. وروره تاسو دا غریبوالی دیزې له راوړئ، دلته یې ختموئ دا غریبوالی. په دې کې چې دی که نه دا څومره کیسونه چې ورځ تر ورځه سیوا کېږي په دې کې ماته اهمه غلطي چې د هغه زموږ د مشرانو ښکاري، زموږ د معاشرې چې کومه کمیټي جوړه شي د مشرانو د هغې ښکاري، د جرګې ښکاري. د هغې وجه دا ده کله چې داسې کیس راشي او کله یې ریزلټ راوځي چې دا زنانه یا خاوند وژله یا خواښې وژله یا سقر وژله، نو زموږ مشران چې دی هغو پکې ډایرکټ د روغې کردار شروع کړي. حالانکې دې ځای کې د سره روغه په کار نه ده. په دې بعضې نیم کار کې زه خو یم د خدای خاطر وکئ ثواب د سره ګټئ مه. په داسې ځای کې چې دی روغه د سره کوئ مه، او روغه په دې مه کوئ چې دا زنانه چېرته ووژل شي نو سبا له چې دی بله زنانه هم وژل کېدی شي که چېرته روغه وشي. چې کله روغه وشي سبا له په بل کور کې مطلب لوښي لرګي خو لګي، تاسو ته پته ده. نو چې سبا له په بل کور کې څه مسله راشي نو هغو خو الریډي ډاډئ چې مطلب داسې څه کیس راشي دا زنانه پکې سر وخوري، دا کومه انګوري یا ښځه د چا صحیح شوه دا چې پکې سر وخوري نو الریډي دغه خاندان ته یې پته لګي چې د دې خو حال صرف روغه دی. او د روغه چې ده یا مطلب 4-5 لاکه اخري 20 لاک 30 لاک مطلب مختلف ریټونه وله کېدي که نه چې څومره پورې هغه دویم فریق تلی شي کوم چې ظلم کړی وي. نو زه دې خپلو مشرانو ته دا خبره کوم چې د خدای خاطر وکئ په داسې ځای کې روغه مه کوئ. چې تاسو کله روغه وکئ او په بل کور کې ما تاسو ته وي مسله راشي نو هغو چې کله دا کم ظلم کوي هغو الریډي په ذهن کې دا خبره پرته وي چې دا خو روغه کېږي و د دې حال چې دی صرف روغه ده. نو چې کله موږ د روغې نه قلار شو او ظالم ته د ظلم سزا میلاو شي نو بیا زه وایم چې چېرته به هم داسې په چا کې جرأت نه وي چې داسې قسمه کار وکړي. خو زمونږ دغه چې مونږ روغه کوو هلته کې کیسونه سیوا کېږي د اوسه پورې چا له داسې سزا نه ده میلاو شي. او چې سزا ورکړی شوه کله دا یاد وساتئ چې 1 یا 2 اخري 3 کسانو له چې سزا ورکړی شوه که نه هېڅوک په هم داسې ظلم نه کوي. او دا خبره زما له دې ځای یاد وساتئ چې دا سبا له زما په خور لور راتلی شي، ستا په خور لور راتلی شي. نو د خدای خاطر وکئ داسې قسمه کارونو نه ځان لرې وساتئ.
صحیح ده. او په دې قسمه کارونو کې د هیڅ چا سپورټ مه کوئ. خو زمون خلک چې دی که نه هغه مدام مطلب شومنټ کوي، خپل ځان ښودنه کوي، او په ځان ښودنه کې خو چې دی ګناه هم دی، خو خلک یې دغسې کوي، خپل شومنټ چې کوي نو دا د هغوی دپاره د فخر خبره ده. خو زه په اخره کې دا خبره بیا کوم چې که چېرته تاسو صحیح مشري کوئ نو د خدای خاطر وکئ. په داسې قسمه ځایونو کې د روغې له سره کردار ادا کوئ مه، چېرته چې ضرورت نه وي، ځکه د دې نه ښه فساد پیدا کېږي. او که ویډیو کې رانه څه غلطي شوې وي نو د هغې دپاره زه معذرت غواړم، او د بلې ویډیو پورې درنه غواړم اجازت. د الله په امان.